ته چې رشته نه ملاویږي نو دا وظیفه دې وکړي الله ورته رشته ورکړي. چا رشته کړې ده لیکن د واده وس یې نه کېږي نو دا وظیفه که شروع وکړي انشاءالله چې رب العالمین به ورته اسباب برابر کړي واده به یې زر تر زره وشي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو نن د یا لطیف او یا حلیمو چې دا کومه وظیفه درته ښیم نو ډېره زیاته نااشنا وظیفه او داسې وظیفه ده چې کله هم تاسو دا وظیفه وکړئ نو الله جل جلاله به تاسو ته د غیبن اسباب برابر کړي. اوس که انسان وي او هغه کیدن کړی وي خو لیکن د هغه د واده وس نه کېږي نه که دا وظیفه دوی شروع وکړي انشاءالله چې الله جل جلاله به ورته اسباب برابر کړي او د هغه دا واده چې دا کم دغه د انتظامات دي نو رب العالمین به هغه د غیبونه پوره کړي. او داسې وظیفې چې د دې وظیفې په برکت سره الله جل جلاله د غیبونه داسې چې دې اسباب برابري چې بنده په خپله هغې ته ښه خیران پاتې شي. یقینا چې یا لطیف او یا حلیم وظیفه د الله جل جلاله دواړه مبارک نومونه دي. دا وظیفه تاسو وکړئ او د دې وظیفې د رموز او اسرارو نه به الله تاسو خبردار شي چې کله تاسو دا وظیفه په پابندۍ سره کوئ او دا کومه طریقه چې درته ښیم چې د دغې اصولو پابندي به یې کوئ انشاءالله چې ډېر زر او ښه کافي اثر به وکړي. دې نه علاوه یو کس دی چې هغو ته رشته ورته نه ملاویږي چاهې که دا هلک وي او که جنۍ وي خو لیکن چې هغوی ته کله رشته نه ملاویږي د ښکلي ځای کې د رشتې د ملاوېدو دپاره که دا وظیفه یو انسان شروع وکړي نو انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل شانه په مناسب او ښکلي ځای کې دغه کس ته رشته ورکړي. بعضې کسان وایي زموږ په زړه باندې یو خواهش دا دی چې زموږ ته د نامې جامع رشته میلاو شي. داسې رشتې چې زموږ د خاندان او د قبیلې سره بلکل یو شان رشته وي نه که هغې هم د یا لطیف او یا حلیمو دا وظیفه شروع وکړي انشاءالله د دوی د زړه چې څنګه ارمان وي هغسې رشتې به ورته رب العالمین ورکړي. د هر قسم رشتې دپاره د رکاوټ او د بندش دپاره هم دا وظیفه تاسو کولی شئ چې څومره رکاوټونه یې څومره بندشونه یې بند لارې دي وي نو الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره هغه تمام رکاوټونه ختم کړي. راځي وظیفې کولو طریقه دا ده چې دې سره 15 واړه وخته مونځ هغه په پابندۍ سره پکار دی او چې کله هم تاسو ته موقع ملاویږي نو دا وظیفه کوئ یا لطیف او یا حلیم. د دې رموز او د دې اسرار په برکت سره به انشاءالله چې په یو میاشت کې دننه خو پرېږده چې په یو هفته کې دننه به انشاءالله رب العالمین د داسې ځای نه درته اسباب برابر کړي چې د ستاسو په دې وهم فهم ذهن او ګمان کې به هم نه تېرېږي. خو د دې وظیفې سره 15 واړه وخته مونځ په پابندۍ سره دي او ورسره دا وظیفه دا کوم وظیفه چې یا لطیف یا حلیمو چې کله هم درته وخت ملاویږي نو دا وظیفه ډېره کوئ یعنې ښه ډېره کوئ نو انشاءالله چې الله جل شانه به د ستا باندې لارې روانې کړي. که چېرته رشته درته چې دي هغه نه ملاویږي نو یو ښکلي نیک ځای کې به درته رشته میلاو شي. او که چېرته رشته دې کړې ده لیکن اوس د ستا د واده وس نه کېږي نو الله جل شانه به درته اسباب برابر کړي او د واده اسباب به د الله جل شانه برابر کړي او رشته به درته میلاو شي. خو دا وظیفه به په کثرت سره کوې څه تعداد مقرر نه دي چې تر څو پورې د حاجت پوره شوې نه وي نو دا وظیفه به کوې. یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله بلکل یې تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازه شته دی او هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستی شي.